ان سورة من القرآن ما هي الا 30 آیه. قرآن کې یو سورت دی صرف 13 آیاتونه دی چې هغه کوم سورت دی؟ سورة الملک، سورة تبارکه. کله چې انسان ماخوستن سملی او په اوداسه باندې دا سورت ولولي د سملاستو په ټیم کې، نو څو انعامات به دې سړي ته میلاو شي. یو، هي المانعة من عذاب القبر، دا سورت منع کوونکی دی د عذاب د قبر نه، دا ویونکی به د عذاب د قبر نه محفوظ یو. دویم، شفاعت لصاحبها، دا صورت به د خپل ویونکي دپاره سفارش کوي د قیامت په ورځ باندې د الله په دربار کې. او دریم، خاصمت عن صاحبها، د خپل ویونکي دپاره به ضد کوي د الله په دربار کې ضد، یا الله دا ماف کړي، یا الله دا زما ویونکی ماف کړي، یا الله ماف کړي. هغه پورې به د الله په دربار کې ضد کوي حتی غفر له، تر دې چې دا ویونکی ماف شي او دته معافي میلاو شي، دغه پورې به د الله په دربار کې دا صورت ضد کوي. او په بل روایت کې داسې راځي چې حتی ادخلته الجنه، تر دې پورې به دا صورت د قیامت په ورځ باندې د خپل ویونکي دپاره ضد کوي تر څو پورې چې دا ویونکی جنت ته نه داخل کړي، دغه پورې به دا ضد کوي او په ضد باندې به ولاړي دا صورت، او هغه پورې به ضد کوي تر څو چې د خپل ویونکي جنت په دروازه داخل کړی نه او جنت ته یې نیستلی نه.